اکثر ملګري دا تپوس کوي چې یاره په موبایل کې چې څوک تلاوت کوي نو دې ته آیا اودس کول ضروري دي او که نه؟ نو یو خو په مصحف کې تلاوت کول دي، کوم چې قرآن ته په لاسو کې نیولی دی او تلاوت پکې کوي نو دې ته اودس کول دا ضروري دي. جمهور اهل علم فرمایي چې دې ته اودس کول دا ضروري دي، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یمس القرآن الا طاهرون، قرآن دې نه مسح کوي مګر هغه سړی دې مسح کوي چې چا اودس ته او په اوداسه باندې دی. هر چې د موبایل نه تلاوت کول د دې لپاره اودس کول ضروري دی او که نه؟ نو دا موبایل کې تلاوت کول نو دا حکم د مصحف نه علي، دا مصحف نه دی، دا یو تصویر شانته دی. نو دا داسې نه ده چې ته ګنې یو مصحف مسح کوې او دې لپاره ته بیا اودس کوې. او د دې داسې مثال دی لکه یو انسان چې په آینه کې ګوري، نو که یو سړی آینې ته ولاړ دی او دا ووایي چې یاره په دې آینه کې دا زما شکل ښکاري او زه دا لاس راخلم او دا خپل شکل پرې مسح کومه، نو دا چې کله د شیشې له لاس او د آینې له لاس ووړي نو آیا د خپل مخ باندې راښکو که نه په شیشه باندې؟ د په شیشه باندې لاس راښکو، د په خپل مخ باندې رانښکو. دقه شان دا د موبایل دا کوم قرآن چې دی نو دې ته مصحف دې باندې مصحف حکم نه کېږي، بلکې دا یو عام تصویر شانته دی. او دومره ده که چا اودس وکړو دا ښه خبره ده، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمنون، مؤمن سړی همیشوالی په اودس باندې کوي، هر ټیم به هغه په اوداسي کي. نو که چا اودس وکړو ښه خبره ده. مونږ که یو سړی داسې دی چې د هغه سره اودس ټیم نشته دی او داسې په موبایل کې تلاوت کوي نو دا کولی شي دې لپاره بیا اودس کول دا ضروري نه